انشارټ لرنینګ کورس پارت 1 د انشارټ د زده کړې کورس لومړی ویډیو ده. کوم ملګري چې غواړي په انشارټ کې زده کړه وکړي، په انشارټ باندې ځان پوه کړي او په انشارټ کې ښه ویډیوګان ایډیټ کړي، نو دا کورس موږ سره تعقیب کړئ. د ویډیو ایډیټ لپاره تقریبا زیات اپلیکیشن موږ سره شته دی چې هغه کې موږ ویډیو ایډیټ کولی شو. نو چې کوم بهترین اپلیکیشن دی، آسان اپلیکیشن دی، هغه موږ سره انشارټ دی. نو په انشارټ کې به موږ ویډیوګانې څنګه ایډیټ کوو، نو دا کورس را سره تعقیب کړئ. په دې کورس کې به تاسو د انشارټ په ټولو زده کړو باندې پوه شئ. نو سټارټ اخلو موږ د زیرو څخه چې انشارټ به موږ څنګه ډاونلوډوو، پکې موږ به ویډیو څنګه جوړو. نو نن لومړی ویډیو دا ویډیو د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه لومړی برخه تاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم. نو چې کله هم تاسو انشارټ انسټال کو، بیا به تاسو په خپل موبایل کې انشارټ اوپن کړئ. صحیح ده. چې څنګه اوپن کو، بیا به تاسو په دغه ویډیو باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کو، نو دې کې به تاسو ته خپل ټوله ډیټا راوړي. دې ځینې به تاسو یا ویډیو یا تصویر راواخلئ. صحیح ده. نو ګورئ دې کې یو تصویر راخلم، راځم خپل فایل ته. په دې کې تاسو په مخ کې ګورئ دغه تصویر زه رالم. صحیح ده. چې تاسو راواغست تصویر، نو دې کې بلاندې په دې تصویر باندې تاسو کلیک کوئ. اول د خپل ویډیو هغه اندازه معلومه کړئ چې 3 دقیقې جوړوئ، 4 دقیقې جوړوئ، 10 ثانیې، چې هر څو ثانیې یا هر څو دقیقې تاسو جوړول غواړئ، نو دغه لیکه به تاسو داسې ونیسئ. دلته به تاسو سره وخت زیات شي. صحیح ده. چې هر څو ثانیې تاسو جوړوئ، دلته به تاسو خپله ورته وخت انتخاب کړئ. بیا به دویم قدم کې تاسو راشئ چې شته په دغه کراپ باندې کلیک کړئ. تاسو چې څنګه په دې کراپ باندې کلیک کړئ، نو دلته لاندې تاسو ته ښکاري ګورئ د یوټیوب سایز، د ټیک ټاک سایز، د انسټاګرام، ټول تاسو ته ښکاري. که تاسو ویډیو هر څه لپاره جوړول، به تاسو د ویډیو سایز جوړوئ. صحیح ده. موږ جوړو د ویډیو څه لپاره، د ټیک ټاک لپاره. په دې ټیک ټاک باندې زه کلیک کوم. صحیح ده. یا فرض کړئ موږ د یوټیوب لپاره جوړو، په دغه یوټیوب باندې دا کلیک کوم. دلته به سایز برابر کړئ، به تاسو په دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ. څنګه په دغه ځای باندې کلیک کو، په دویم قدم کې به تاسو راشئ چې شته دلته په دې بیک ګراوند باندې به کلیک کړئ. څنګه په دې بیک ګراوند باندې کلیک کو، نو ګورئ د دې ویډیو بره او لاندې طرف ته چې کوم بیک ګراوند تاسو ته ښکاري دا سپین دی. که دا تاسو چینج کول غواړئ، ګورئ دا کلر ورکوئ، دلته دام کېږي. که دا کلر ورکوئ، که دا کلر ورکوئ، که دا ورکوئ، چې کوم کلر ستاسو خوښ وي، په دغه ځای کې تاسو ساده سمپل یو رنګ ورکولی شئ. په دویم قدم کې لاندې تاسو ته ښکاري 2 3 4 قسمه رنګونه، میکس رنګونه تاسو دې ځینه ورکولی شئ. صحیح ده. دې ځینه دا کار کولی شئ. بیک ګراوند کلر چې کوم دی هغه تاسو د دې ځینه کولی شئ. لاندې ډیزایني رنګونه دي، ډیزایني وال پیپر دي. صحیح ده. دې کې تاسو کوم یو لګول غواړئ هغه تاسو دې ځینه لګولی شئ. صحیح ده. او که دا نه غواړئ تاسو خپل د دې ویډیو کې چې کوم تصویر د دې بیک ګراوند ولګېږي، نو تاسو ګورئ په دې باندې کلیک کړئ، شاته به دغه بیک ګراوند ولګېږي. او که غواړئ لږ بلر کړئ، نو بلر کېږي. که نور زیاتې بلر کول غواړئ، زیاتې بلر کړئ. که دې نه هم زیات بلر کول غواړئ، نو بیا تاسو په دې باندې کلیک کړئ. او که تاسو غواړئ نه د فایل نه زه خپل بل بیک ګراوند پکې وراچوم، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کو، ګورئ دې کې به تاسو خپل یو بیک ګراوند راواخلئ. فرض کړئ دغه بیک ګراوند ما راواغست، نو ګورئ ما سره سور بیک ګراوند ولګېد. صحیح ده. ګورئ تاسو ته ښکاري. او که نه غواړئ بیا په دغه ځای باندې کلیک کړئ، بس خلاص قصه ختمه. بیا به تاسو دا اوکې کړئ. چې څنګه هم دا اوکې کړئ به شئ، تاسو په دې دریم قدم کې به تاسو راشئ کنویس ته. په دې کنویس کې به تاسو څه کوئ، دې ځای کې به تاسو اول چې کوم سایز تاسو په کراپ کې انتخاب کړی، هغه سایز به تاسو دلته انتخاب کړئ. موږ هلته د یوټیوب سایز انتخاب کړی، دلته به هم د یوټیوب سایز انتخابونه. بیا په دغه یوټیوب سایز باندې به کلیک کړئ او دغه لیکه به تاسو شاته بوځئ دغسې منفي ته. چې منفي ته هم بوتلو، دا به تاسو اوکې کړئ. بیرته به تاسو راشئ چېرته بیک ګراوند ته. بیک ګراوند باندې چې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو دا سپین کلر ورته انتخاب کړئ. ګورئ دا اوس زمونږ بیک ګراوند دی. صحیح ده. موږ کوم بیک ګراوند ورته انتخاب وګورئ. تاسو به په ډېرو ویډیوګانو کې د ویډیو چاپېره بارډر لیدلی، هغه بارډر تاسو دې ځینه ورکولی شئ. ګورئ منفي یو ټول نه بهترین انتخاب دی. صحیح ده. ګورئ ښایسته نرۍ لیکه په ویډیو باندې راغله. او که دا تاسو څومره شاته وړئ دغسې نور بیا ستاسو خوښه ده چې هر څومره غټ بارډر ورته ورکولی شئ، دې ځینه ورکول کېږي. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو د ویډیو بارډر دې ځینه جوړولی شئ. صحیح ده. دا به تاسو بیا اوکې کړئ. چې څنګه م اوکې کړو، په دویم قدم کې به راشئ، تاسو په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ. اوس تاسو فرض کړه په دې تصویر باندې ساوند لګول غواړئ. صحیح ده. نو ګورئ تاسو بیا څه وکړئ، په دغه میوزیک باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې ځای باندې کلیک کوو، که دغه ریکارډ باندې تاسو کلیک کړئ، دې ځای کې ګورئ موږ سره به ریکارډ سټارټ شي. صحیح ده. بیا تاسو دې ځای کې ریکارډ کولی شئ. او که تاسو ریکارډ کول نه غواړئ، د خپل فایل نه ورته ساوند اچول غواړئ، په دې ټریکس باندې کلیک کړئ. تاسو څنګه په دې ځای باندې کلیک کوو، بیا به تاسو په دې مای میوزیک باندې کلیک کړئ. دې ځای کې به ستا ټولې میوزیک راوړي، چې کوم میوزیک ته په دې باندې لګول غواړئ، دې ځای نه لګولی شئ. صحیح ده.
او که چیرې تا سره میوزیک نه وي، تا سره میوزیک د ویډیو په شکل باندې یعنې په ویډیو کې یو میوزیک لګېدلی او هغه غواړې ته په دې باندې ولګې، نو ګوره ایکسټراکټ آډیو فرام ویډیو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو خپل د موبایل فایل راواخلئ، کوم ځای کې چې تاسو سره ویډیوګانې هغه به تاسو دلته راوړي، هغه بیا په دې ځای کې تاسو ولګوئ. صحیح ده. نو ګورئ دلته ما سره د کارتون ویډیوګانې دي. صحیح ده. نو ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم، دغه ګورئ دا موږ سره ایکسټراکټ آډیو د آډیو شو، موږ سره په دې اوکې باندې کلیک کړئ، دا د موږ سره د آډیو په شکل باندې ولګېد. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل آډیو فایل په دقسې کې لګولی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو د انشاټ د کورس پارټ 1 ویډیو، اوله ویډیو. امید لرم چې په ویډیو به څه ناڅه پوه شوي یاستئ. حاضرېږم په بله ویډیو کې، تر بیا ښې چارې.